نو هر ژړا د مظلوم نه وي، هر فریاد کوونکی مظلوم نه وي، هر بغار و چغار والا مظلوم نه وي. غټ ظالم یې خو درېیمانو ته ځان داسې وښکاره کړي ته چې وا څومره دا خو نو موږ ته رامعلومېږي چې ته زموږ سره کښېنې د رګوردو غټ کلاړې به دی، لیکن تا د ځان داسې مظلومه داسې عاجزه داسې خاکساره کړي ته چې وا ګده دنیا به د ملامت، لیکن کار به ګده په ده کړي. او همیشه چې کله سړی یو فیصله کوي یا د یو چا په مابینځ کې درېیمتوب کوي نو هغه به هم په انصاف سره کوي. و دې ته به نه ګوري چې دا سړی ډېر فریادونه کوي، دا سړی ډېر ژاړي، دا سړی ډېر پریشانه دی، دا سړی ډېر غریب دی، دا سړی ډېر محتاج دی، نو لحاظه ته راسه دا د ده په حق کې وکړه. نه، الله فرمایي چې درتا زه دې ښه پېژنم، درتا زه په دې ښه خبر یم، درتا زما پر دې ډېره وسیله ده، خو ته به د حق فیصله کوې، د حق ګواهي به ورکوې. یو ورځ امام شعبي وایي زه د قاضي شریح سره ناست وم، یو ښځه راله د خپل خاوند یې ډېر شکایتونه کوم، داسې فریادونه یې کوله، داسې د مځکو مځکو مښته ژړل چې زما سره خاوند داسې ظلم کوي، داسې ناکره سره کوي. امام شعبي فرمایي وایي ما و قاضي صاحب ته وویله چې دا څونه مظلومه ښځه ده، دا خوره کوي، د دې سره څونه ظلم شروع دی، دا خو دا د دې د فریاده څه معلومېږي، دا د دې د ژړا څه معلومېږي، دا د دې د چغار بغار څه معلومېږي چې دا څونه مظلومه ده، د دې سره څونه ظلم شروع. وایي قاضي صاحب ما ته وویله حضرت په دې ژړا او ببغارو مه خطاوځه. یوسف علیه السلام چې ورونو وڅاته ور واچاوه هم ګرده په ژړا ژړا کور ته ولاړ، ګرده چې کور ته ولاړو پلار ته یې ژړله چې زموږ څه یوسف داسې ورک سو، یوسف داسې سو، یوسف داسې. یعنې دا د دې ژړا یعقوب علیه السلام پر دې قادره کوي چې دا څونه ظلم دی، دا زما د بچیانو سره سوی دی چې ورور یې ځینوړی دی یا د دوی سره دغه دی، حالانکې کار دوی په خپله کړ، وڅاته دوی په خپله ور اچولی و، لیکن په ژړا ژړا کور ته ولاړ. نو هر ژړا د مظلوم نه وي، هر فریاد کوونکی مظلوم نه وي، هر بغار و چغار والا مظلوم نه وي. غټ ظالم یې خو درېیمانو ته ځان داسې وښکاره کړي ته چې وا څومره دا خو نو موږ ته رامعلومېږي چې ته زموږ سره کښېنې د رګوردو غټ کلاړې به دی، لیکن تا د ځان داسې مظلومه داسې عاجزه داسې خاکساره کړي ته چې وا ګده دنیا به د ملامت، لیکن کار به ګده په ده کړي. نو چې څوک فیصله کوي یا څوک درېیمتوب کوي یا څوک ګواه جوړېږي، په کار دا ده چې د دا شانو خیال پکې وساتي، نه دې د چا په ژړا خطا وځي، نه دې په فریاد په بغارو خطا وځي، نه دې ودې ته ګوري چې دا خو مور دی او دا مسکین.